سلام، اوس هم د 11 بجو خبرونه. د بادغیس په مقر ولسوالۍ کې د تازه نښتو په پایله کې 11 طالبان وژل شوي او 6 نور یې ټپیان دي. د بادغیس د امنیه قمندانۍ ویان نقیب الله امیني وایي په دې نښتو کې چې تېره شپه په قرچغي سیمه کې ترسره شوي د قادس ولسوالۍ د استخباراتو مرستیال سمونیار کلیم الله د ځانګړې قطعې له 3 سرتیرو سره خپل ژوند له لاسه ورکړی او 3 نور دولتي سرتیري ټپیان شوي دي. ویل کېږي په یاده سیمه کې د افغان ځواکونو چاڼیز عملیات همداراز دوام لري. در این درگیری ها بین نیروهای امنیتی و طالبان در ولسوالی قادس 11 طالب مسلح کشته و 6 تن دیگرشان زخمی شدهاند. در این درگیری 2 سرباز پلیس ملی شهید و 3 تن دیگر نیز زخمی شده است. د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس وایي چې د هیواد پر اوسني حالت له جنګه سیاسي وضعیت ډیر اغیز کوي. عبدالله تېره ورځ د وزیرانو شورا د اقتصادي کمیټې په ناسته کې زیاته کړه چې په دې سختو شیبو کې باید ټول افغان ولس او سیاسیونو لاسونه سره ورکړي او د ترهګرو د له منځه وړو په برخو کې له افغان ځواکونو سره همکاري او مرستې وکړي. ښاغلي عبدالله په دې پړه کړه چې د حکومت د تازه تابعیو په ترڅ کې به ډیر ژر د غزني په امنیتي وضعیت کې بدلون رامنځته شي. نوموړي همداراز اړوندو بنسټونو ته لارښوونه وکړه چې د غزني زیانمنو کسانو ته لومړني خوراکي توکي ورسوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو استازولۍ د هیواد د پارلماني ټاکنو په اړه د وروستیو پرمختګونو او نورو تیاریو هرکلی وکړ او دا یو بریالیتوب په ګوته کړی دی. د دغه بنسټ مشر تدامي چیاماماتو د ټاکنیزو بهیرونو له ټولو اړخونو غوښتي چې پر خپل وخت او پر شرایطو برابر د ټاکنو ترسره کولو لپاره خپل رول ترسره کړي څو د باور وړ ټاکنو لپاره موقع برابره شي. دا په داسې حال کې ده چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون تېره شپه د ولسي جرګې وروستی نوملړ هم اعلان کړ. اروپایي ټولنې او ناروې په ګډه د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د حقوقي دوسیې د څېړنې غوښتونکي شوي دي. دوی د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې هیڅوک باید له قانونه لوړ نه وي او همداراز یې له ټولو افغانانو غوښتي چې قانون ته درناوی وکړي څو سراسري سوله ثبات او ولسواکي ټینګه شي. سره له دې چې په یاده خبرپاڼه کې د ښاغلي دوستم د دوسیې د څرنګوالي په اړه څه نه دي ویل شوي خو تر دې مخکې نوموړی د احمد ایشچي پر جنسي ځورونې تورن و او افغان حکومت هم په ډاګه کړې وه چې د ښاغلي دوستم دوسیه لا هم تر څېړنو لاندې ده. په هلمند کې په دو جلا عملیاتو کې د غلو 2-3 کسیزې ډلې ونیول شوې. د دغه ولایت امنیتي مسؤلین وایي دغه 6 کسان چې تر دې مخکې په لښکرګاه ښار او د کندهار فراه پر لویه لاره پر غلاو بوخت وو تېر ماښام د پولیسو له لوري په واشیر ولسوالۍ او لښکرګاه ښار کې نیول شوي دي. دا کسان په داسې حال کې نیول کیږي چې په لښکرګاه ښار کې د غلاو ډیروالي خلک اندېښمن کړي وو. او نږدې 10,000 قاچاقي چارتراش لرګي په ننګرهار کې کشف او ترلاسه شول. دغه چارتراش لرګي تېره ورځ د کوز کونړ ولسوالۍ په بډیالۍ او عبدالخیر سیمو کې کشف او ترلاسه شوي دي. د ننګرهار د والي په وینا د دغو توکو په تړاو تر اوسه یو کس نیول شوی او اصلي مالکان یې تښتېدلي دي. له دې سره سم د ننګرهار امنیه قمندان ډاډ ورکوي هغه امنیتي مسؤلین چې د چارتراش په قاچاق کې لاس ولري له دندو به ګوښه او د قانون منګولو ته به وسپارل شي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.